یو غالي او خاکي لپاره زموږ د پېښور راغلي مېلمانه چې هغې سره یو ډېره بهترینه فنکاره ده اواز هم ښایسته خدای ورکړی دی اداکاري هم ښایسته کوي د ښه اخلاقو مالکه ده فلم ټي وي سټیج آډیو ویډیو ټولو شعبو نه وتې ده راځي ستاسو په درون استقبال کې جمشید ملتانی او شهناز پېښوري شهناز پېښوري ستاسو د لاسونو پړکه تراشه دی خواخه خبره واوره کنه ګوره هلته ولې لاړ شم یو ځای به ځو ګوره دا خوی لرې که نه پیمان چې تا پرېږدم او بله کومه تا له سوټکي خوار پړکه ولې ما که څه چل دی زه مړه زما د یو برید ته خو ګوره دغه دې ساسي او دا بریتونه یې داسې دي لکه چې انسان پیاګانې نه سپینوي ګوره خبره واوره سړیتوب یې ځکه مېلمانه مې راځي چا ته ویل ویم پیمان که ستا دا خیال یې زه به تا پرېږدم او دا شاعر به تا وکړي ګوره شاعر ځان له موبایل بند کړی دی او په خپله کور کې دومره تکړه دی په ارام کښېنه چې چا پته به نه شي یک سړیتوب یې زده کړه داسې خلکو غوښتمه خو تا چیپړلی ورکړمه مور او پلار چیپړه او چیپړو تا ما ته چیپړ ویو او ښځه ښه دې وکړه راته به څه وویمه نو ته دا ووایه دا مېلمانه تا کوم ځای نه راغوښتي دي ها خبره واوره نو خدای خاطر وکړه دا چې پوخ که او ګورې مېلمانه وګوره چا پکې برید خرولي چا برید پرېښي او دا ګډوډ زما مېلمانه دي ته ماته دا ووایه تا په کور کې چېرته چیو چیني راوړي دي چې زه چېرته پخېږم ها خیر دی پیکه پوخ که خو پوخ یې که او که نه دا مېلمانه مې جوړه په پیکه او په خوږو نه دي ته نه منې نه منې نه وورېږه زه اوس کوتک راوړم ښه یو ځل نه چې شل ځله خو راواخله